بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ورځ موږ د سی آی ټي کورس په هکله بعضې معلومات ویلې چې سی آی ټي کې کوم کوم پروګرامونه وایو، څه کارونه کوي او په څو ورځو کې باید خلاص کړو. او بیا په هغه کې اول پروګرام موږ د وینډوز چې موږ ویل وینډوز چې د سیستم سافټویر ده، اپریټینګ سیستم ده، کوم چې هارډویر په کار اچوي. که چېرته زموږ په کمپیوټر کې اپریټینګ سیستم نه وي، موږ له کمپیوټر نه استفاده نشو کولی. سیستم سافټویر ده چې هارډویر په کار اچوي. بیا هم د وینډوز لیاوټ ویل چې وینډوز به موږ تاسو څنګه پیژنو. نو موږ ویل چې وینډوز لیاوټ کې د وینډوز ډیسکټاپ او ټاسک بار او آیکنز او سٹارټ مینیو کله چې دا شیان راځي نو موږ پوهیږو چې زموږ کمپیوټر کې وینډوز شته او موږ استفاده ترې کولی شو. که نه راځي نو بیا وینډوز نشته، استفاده نشو ترې کولی. دا تیر درس و. نن درس کله چې موږ وینډوز وپېژانده چې زموږ په کمپیوټر کې وینډوز شته او موږ ویل چې سٹارټ مینیو کې پروګرامونه له دې ځای نه خلاصوو. نو راځو اول یو پروګرام چې د وینډوز خپل یو پروګرام ده، آل پروګرامز. په آل پروګرامز کې اکسسریز کې د ورډ پیډ په نوم یو پروګرام ده چې اول هغه وایو. څه شو ورډ پیډ؟ یوه لاره دا ده چې وینې دا کلیک کې، آل پروګرامز کلیک کې، اکسسریز او بیا ورډ پیډ کلیک کې، تر څو دا پروګرام نه خلاصي. دا یوه لاره. بله لاره چې دلته راسن یې ولیکې په دې ځای کې، ته راسن ورډ پیډ ولیکه، دلته خپله را پیدا کېږي. دلته چې موږ هر پروګرام چې زموږ په کمپیوټر کې انسټال وي نوم یې دلته ولیکو، دلته دستې را پیدا کېږي. مثلا زه اکسل ولیکم، اوس ګوره اکسل را پیدا شي. نه اوس که یې خلاصوم کلیک به یې کوم. یوه لار به دا وي چې دلته به یې لیکې او بله لار به هم دا وي چې دلته د آل پروګرام سره به پیدا کوي. زه به ورډ پیډ دلته ولیکم چې خلاص شي. ورډ پیډ کلیک به یې کوم، ورډ پیډ پروګرام خلاص شي. دا ورډ پیډ پروګرام دا هم د وینډوز یوه برخه ده. دا پروګرام د څه لپاره استعمالیږي؟ ورډ پیډ. WordPad is word processor. WordPad پروګرام ته word processor ویل کیږي. لکه څنګه چې موږ ویل وینډوز ته اپریټینګ سیستم ویل کیږي. اپریټینګ سیستم هر هغه پروګرام ته وایي چې د کمپیوټر د هارډویر په کار واچوي. هغه صرف وینډوز نه د نورې کمپنیانو هم جوړ کړی. وینډوز مایکروسافټ کمپنۍ جوړ کړی ده. بل اپریټینګ سیستم د ماک په نوم چې هغه میکانټاش کمپنۍ جوړ کړی. لکه آیفون نه به هم استفاده کړې وي. ګوره د آیفون یو قسم سیستم ده، د سمسنګ ګلاکسي بل قسم سیستم ده، خو د دواړو وظیفه چې ده چې د هارډویر په کار واچوي، هغه د اپریټینګ سیستم ویل کیږي. دلته بیا ورډ پروسیسر ده. ورډ پروسیسر بیا هر هغه پروګرام ته ویل کیږي in which we do application and documentation work. ورډ پروسیسر هر هغه پروګرام ته ویل کیږي په کوم کې چې موږ اپلیکیشن او ډاکومنټ جوړوای شو. اپلیکیشن چې ده اسنادو ته ویل کیږي، عریضو، درخواستو، دې شیانو ته چې د اپلیکیشن ویل کیږي. او ډاکومنټ چې د اسنادو ته ویل کیږي. مثلا په دفتري کارو کې یو عریضه نوشته کوي، یو مکتوب نوشته کوي، یو استلام نوشته کوي، دغه شیانو ټولو ته اپلیکیشن ویل کیږي. او ډاکومنټ اسنادونه مثلا یو کتاب لیکي، یو مجله لیکي، بعضې نور شیان لیکي، یو راپور لیکي، دغه شیانو ته بیا ډاکومنټ ویل کیږي. نو ورډ پیډ ورډ پروسیسر ده. که یو څوک پوښتنه وکړي چې ورډ پیډ کې موږ څه کار کوو، نو موږ ورته وایو چې ورډ پیډ چې د ورډ پروسیسر ده او ورډ پروسیسر کې موږ اپلیکیشن او ډاکومنټ جوړولی شو. هر هغه پروګرام چې ورډ پروسیسر وي په هغه کې به موږ دا کارونه کولی شو. نو زما په کمپیوټر کې وینډوز شته، زه اوس غواړم چې یو عریضه نوشته کړم، یو اپلیکیشن جوړ کړم، نو زه باید له کوم پروګرام نه استفاده وکړم؟ له ورډ پیډ نه باید استفاده وکړم. ورډ پیډ به څنګه پیژنو؟ لیاوټ اف ورډ پیډ. زه به څنګه پیژنم چې دا ما ورډ پیډ خلاص کړی دی؟ له چیش نه به یې پیژنو؟ له لیاوټ نه، له قوارې نه به یې پیژنو. نو په دې کې بیا اول ټایټل بار ده، د ورډ پیډ ټایټل بار. ټایټل عنوان ته وایي. اوس که وګورو د دې پروګرام نوم دلته لیکل شوی ده. د څه په نوم ده؟ ورډ پیډ. هر پروګرام چې موږ خلاصوو، هر پروګرام د هغه نوم به دلته لیکل شوی وي. نو موږ به له دې ځای نه پیژنو چې ما اوس کوم پروګرام خلاص کړی ده. نو دغه لاین ته چې دا عنوان پکې لیکلی وي دې ته ټایټل بار وایي. نو د کوم پروګرام نوم چې په د لاین کې لیکلی ده دغه ته ټایټل بار وایي. بل د کنټرول بټنز. کنټرول بټنز، دغه بټنو ته کنټرول بټنز ویل کیږي. دا که هر پروګرام کې وي دغه بټنونو ته کنټرول بټن ویل کیږي. کارونه یې درته معلوم دی چې کلوز بټن پروګرام بندوي، منیمایز بټن چې کله موږ د پروګرام نه استفاده نه کوو کلیک کوو منیمایز کیږي، راځي دا ټاسک بار ته، او چې کله په کار شي بیرته کلیک کوو بیرته راښکاره کیږي. او دا سکرین منیمایز او مکسیمایز کوي. که غواړئ چې سکرین لږ وړوکی شي بیا له دغه ځایونو له دې کونجو نه موږ بیا هم کولی شو چې کله کلیک ونیسو کولی شي چې هر څومره موږ وغواړو چې راته وښیي همغه نو سکرین. خو که چېرته بیرته دا کلیک کوو بیا سکرین بیرته مکسیمایز کیږي، دا دی هغه په اندازه کیږي، سکرین په اندازه کیږي. دغه بټنانو ته
کنټرول بټن پرس کیږي دا که په هر پروګرام کې وي. بل د منیو بار، دغه لاین ته منیو بار ویل کیږي. د چې ګوراري یو کلیک کوي آپشنونه یې جدا وي. دغه ته هوم منیو ویل کیږي، دغه ته ویو منیو ویل کیږي. دا نوم چې بره هر څه نوشته وي دغه منیو بیا په مغه نامه یادېږي، نو دې ته هوم منیو وایي او دې ته ویو منیو وایي. بل د سټینډرډ بار، د هغه لاندې بیا دغه ته سټینډرډ بار ویل کیږي. سټینډرډ بار بعضې آپشنونه دي چې وروسته یې وایو چې څه کارونه کوي. بل د رولر خو به تاسې مو پېژنئ، خطکش چې د صفحې اندازه درته ښیي چې دومره فاصله چې ده دې ته مارجن وایي، چې هغه حاشیه چې ورته وایي چې دومره ځای ده. که چېرته بیا موږ دا پرنټ کوو ګنډو یې که نه بیا دومره فاصله وګنډو نو خط به پکې بند پاتې کېږي نه. له دغه طرف هم دومره فاصله لري، له دې دغه فاصله درته کوي. موږ چې خط لیکو له دغه ځای نه ته دغه ځای پورې لیکلی شو. رولر موږ ته دا شیان ښیي. او بل د سټیټس بار، سټیټس بار دغه لاندې لاین ته بیا سټیټس بار وایي. دغه لاین کې په سټیټس بار کې ګوره موږ سره دلته فیصدي شته، دې ته زوم وایي. که غواړې چې دا سکرین له غټ درته وښیي ګوره دا د جمع نشان چې کلیکوې سکرین ورته غټ کوي، منفي علامه چې کلیکوې سکرین وړوکی کوي. دا یې غټوي نه، صرف درته غټ یې ښکاره کوي. نو که چېرته مثلا بعضې خط لږ واړه لیکلي وي نو ته وایي چې لږ غټ راته ښکاره شي، له دې ځای نه زوم کولی شي. خو نارمل یې څو فیصده ده؟ 100%. 100% یې نارمل ده چې څومره په 100% کې ښکاره کېدو. که چېرته موږ دغه خط پرنټ هم کوو همدومره به بیا راته ښکاري. او غټ نه پرنټېږي. اوس مثلا که زه دا زیات کړم دونه مې غټ کړو که نه چې زه دا پرنټوم دا دومره پرنټېږي نه، پرنټېږي نارمل څو فیصده ده؟ 100%. نو تاسو به بیا همیشه 100% ګورئ چې کله هم پرنټوه نو یو 100% کوي چې پرنټېږي دومره په دغه اندازه باندې. صرف که د بعضې ځایونه غواړئ چې لږ غټ درته ښکاره شي نو بیا به یې موږ دلته زوم کوو تر څو غټ راته ښکاره شي. یا کله وخت موږ غواړو چې ټوله صفحه پوره راته ښکاره شي نو زوم آوټ کوم یې تر څو ماته ټوله صفحه پوره ښکاره شي چې ما په دې صفحه کې تر اوسه څومره غټ کړی. خو نارمل یې همیشه څو فیصده وي؟ 100% وي چې 100% کې څومره ښکاره کېدو پرنټېږي هم هغومره. نو دغه لاین ته بیا سټیټس بار وایي. نو کله چې موږ یو پروګرام خلاصوو له چیش نه به یې پېژنو، له لیاوټ قوارې نه به یې پېژنو چې په هغه کې به یې اول عنوان ته ګوري چې د دې پروګرام چې ما خلاص کړی نوم یې څه شی ده، کوم پروګرام ما خلاص کړی. پوه شوئ؟ نو ورکپیډ څه کار کوي؟ ورکپیډ ورډ پروسیسر ده او موږ کوم کارونه پکې کولی شو؟ اپلیکیشن او ډاکومنټیشن پکې جوړولی شو. بیا راځو د کیبورډ بعضې بټنز سره چې باید ورسره بلد شو، شاید ورسره بلد به هم اوسئ. اوس ګوره موږ په کیبورډ کې له A نه تر Z پورې حروف لرو او د 1 نه تر 9 او 0 پورې بټن لرو چې هر یو غواړي لیکي چیرته لیکل کېږي. دغه نشان چې چیرته وي دغه نشان ته کرسر وایي، دغه نشان ته کرسر وایي. دا چې هر چیرته وي خطامت ته لیکل کېږي. اوس دغه ځای کې ده مثلا زه غواړم چې یو نوم ولیکم د حروفو نه، لکه څنګه چې په موبایل کې د موبایل کې چې میسج لیکو هم ګورم داسې یو نشان وي، هغه نشان ته وینې کرسر وایي. نو دا چې هر چیرته وي خطمت ته لیکل کېږي. اوس دلته ده که زه غواړم چې یو خط ولیکم ګورم دلته لیکل کېږي. که چېرته پاکوم مثلا زه غواړم چې دغه یا دا یو جمله یا یو لغات پاکم نو دا کرسر باید اول ته مو ورولم، لکه څنګه چې موبایل کې ده دلته هماغسې ده. مثلا زه غواړم چې دغه خط پاکم نو اول به دلته کلیک کوم، دا د ماوس بټن ته کلیک وایي، کلیک به کوم کرسر همالته ځي. نو بیا ګوره بیک سپیس بټن لرو چې تر څو دا وهې هغه پاک شي. نو بیرته به یې ځل دې ته بیک سپیس وایي. که چېرته غواړم چې مثلا دلته ما یو جمله لیکلې دې نه را لاندې یو بله جمله ولیکم او کرسر لاندې راولم، کرسر لاندې راوستلو لپاره بیا انټر. موبایل کې هم ګوره موږ داسې کله دویم لاین ته راځو نو انټر وایو، دلته انټر وایي لاندې راشي. که بیرته غواړئ چې کرسر لاندې بره لاړ شي بیا وروسته په کلیک هم کولی شي او په بیک سپیس هم کولی شي چې بیک سپیس ووهئ بیرته بره لاړ شي، او که انټر ووهئ بیرته به لاندې راشي. که چېرته د حروف لیکل هم همداسې اوس مثلا زه دا هر حروف چې لیکم چې کرسر چېرته وي همالته لیکل کېږي. پوه شوئ؟ بیا په کیبورډ کې موږ سره یو څو بټنه نور دي د شیفټ کنټرول او الټ په نوم باندې. شیفټ کنټرول الټ دې طرف ته هم شته، دې طرف ته هم شته، د کیبورډ دواړو طرفو ته شته. دا موږ د شارټکټ لپاره استفاده کوو چې وروسته بعضې کمانډونه وایو د هغو د شارټکټ لپاره بیا موږ له دې نه مثلا زه غواړم چې د دې رنګ بدل کړم، بولډ یې کړم، ایټالیک یې کړم، نو دا کمانډونه ټول دلته شته. خو د اسانه لپاره چې موږ په اسانۍ سره هغه کار وکړو بیا شارټکټ نه بیا د کنټرول الټ شیفټ دو بټنونه استفاده کوو چې وروسته بیا بلد شي. نو دو بټنونو ته چې دا شیفټ کنټرول الټ دا د شارټکټ لپاره استفاده کېږي. بل دغه بټن د دې بټن نشان که وګورئ ګوره دا نشان او دا نشان یو شی ده، فهم ده؟ دې ته وینډوز کی وایي. دا د دې لپاره ده که د سټارټ منیو راوستله،
کلیک کا سٹارټ منیو راځي دلته هم راوستای شي او دلته هم راوستای شي پوه شئ په دې باندې که بیرته راځو ورډ پیډ ته اوس که زه غواړم چې یو جمله غټه ولیکم مثلا دغه یو عنوان د زه غواړم چې دا لږ غټ ولیکل شي نو هر جمله یا هر لغت کې چې ته غواړې تغییرات راولې هغه جمله به سلیکټوي سلیکټ معنی انتخاب اوس زه مثلا غواړم چې دا جمله غټه شي نو زه باید دا سلیکټ کړم که چیرې سلیکټ نه کړم نو دا پروګرام پوهېږي نه چې کوم ځای ته غواړي چې تغییرات راولي نو بیا به سلیکټ اوس مثلا زه دا غواړم چې سلیکټ کړم سلیکټ هم په ماوس کوای شي او هم په کیبورډ کوای شي که په ماوس کوي اوس مثلا زه دا په ماوس سلیکټ کوم نو یا په دې سر کې یا په دې سر کې کلیک وکړه چې کرسر اول مان ته لاړ شي اوس ګورل ما کلیک کلیک ونیسه په کاشه کې تر څو دا سلیکټ شي یا مثلا که دلته وي کلیک ونیسه راکاشه کا کدی خواته یو کلیک ونیسه خواته کاش کا کا خواته د خواته راکاش تر څو دا سلیکټ شي کله چې سلیکټ شو اوس تغییرات دلته راځي مثلا زه غواړم چې دا لږ غټه شي نو بیا به دغه چینج دی ته فونټ سایز وایي چې دا کرسر ور باندې راشي نو مې لیکل کېږي فونټ سایز اوس څو ده 11 نه نو زه غواړم چې دا خط غټ شي نو زه به دا زیاتوم او که غواړم چې وړوکی شي بیا به کموم دا نورې جملې ولې نه تغیرېږي په دې خاطر چې موږ سلیکټ کړی دا نو چې کوم یو دې سلیکټ کړی وي تغییرات پکې راځي اوس زه دا کلیک کوم ګوره دا به راشي یا غواړم چې لږ ډبل شي بیا به بولډ کوي بولډ یو څه ډبلېږي وینې بیرته ایسته کې بیرته ساده کېږي یا ایټالیک چې لږ کاږه غوندې شي بیرته سیده شي یا انډرلاین چې لاندې لاین ولري بیرته یې ایسته کړو بیرته ایسته کېږي یا په منځ باندې یو لاین ولري پوه شوې یا سوپر سکرپټ او سبسکرپټ وي دا موږ تاسو د فورمولو لپاره زیات استفاده کوو مثلا زه دلته لیکم چې 2 په توان د 2 اوس که زه داسې ولیکم داسې خو 2 ویشت کېږي نو بیا به څه کوي چې دا کوم یو غواړي چې توان غوندې شي صرف هماغه سلیکټ کړي بیا به دلته دا یو کلیک کړي دا سوپر سکرپټ هغه به ووړ غوندې شي او که برعکس غواړم چې لاندې راشي مثلا زه لیکم چې H2 اوس زه دا 2 وایم چې باید لاندې راشي نو بیا به صرف دا 2 انتخاب کړي د ماوس په ذریعه کې که د کیبورډ په ذریعه کې بیا به دا یو کلیک کړي سبسکرپټ هغه به لاندې راشي نو دې ته سبسکرپټ وایي او دغه سوپر سکرپټ وایي بیا اوس ګوره دا جمله زه انتخابوم که غواړم چې د دې خط رنګ بدل شي نو بیا دلته دا فونټ کلر چې ده ټکسټ کلر دا یو به کلیک کړي که دغه یو کلیک کړئ راسم دا ګوره دلته لاندې رنګ تور ده وینې نو دا بیا تور رنګ ورکوي تور خو تیار ده که بل رنګ ورکوي بیا به دغه بټن کلیک کوي دغه طرف کلیک کړه اوس مثلا زه وایم چې سور رنګ شي اوس ګوره سور رنګ یې واخیستو خو ښکاري نه ولې ښکاري نه په دې خاطر چې دا جمله انتخاب ده نو ته به یو بل خواته کلیک کړې تر څو د انتخاب ختم شي ګوره دې رنګ که بیا تغییرات راولې بیا یې سلیکټ کړه بیا اوس ګوره دلته سور رنګ راغی مخکې مې تور و یعنې که زه اوس دا جمله کلیک کړم او دغه طرف بټن کلیک نه کړم راسم دا کلیک کړم هم دا څه رقم کېږي سور کېږي که غواړم چې رنګ یې بدل شي مثلا دا بدلوم بیا به دلته دا کلیک کوم بل رنګ ورکوم مثلا دا ولې دا رنګ ورکوم اوس که دې خواته کلیک کوم دا به هماغه رنګ واخلي که غواړې چې شای رنګ ولري بیکګراونډ یې بیا به دغه یو استعمالوي د بیکګراونډ کلر وایي هایلایټ کلر اوس ګوره زه وایم چې زیډ رنګ اوس که دې خواته کلیک کوم مینې د خط رنګ سور ده چې ما مخکې سور انتخاب کړی و او شاته یې زیډ رنګ بیا انتخابوم سایز خو موږ ویلې چې له دې ځای نه کولی شو چې غټ کړو دلته هم کولی شو له دې ځای نه له دې ځای نه دا چې څومره کلیک کوې سایز یې غټېږي ګور دلته اندازه یې زیاتېږي 18 شوه 20 شوه 22 شوه دلته به دا غټېږي او که دا کلیک کوو بیا بېرته پوه شوې په دې نو دا سلیکشن شو چې هره جمله کې د غوښتل تغییرات راولي هماغه به سلیکټ وي اوس که زه دا جمله غواړم چې منځ کې راشي عنوان غوندې بیا به دغو الاینمنټ نه استفاده کوي دغه الاینمنټ وایي اوس وګورئ دغه ګوره د سل رنګ یې چینج ده رنګ یې وینئ داسې نارنجي غوندې ده دا په دې معنی چې اوس دغه یو انتخاب ده او دې ته لیفټ الاین وایي یعنې دا خط کوم طرف ته ده لیفټ طرف ته ده نو که وایم چې دا د منځ ته راشي بیا به دغه یو کلیک کوئ سنټر اوس ګوره خط چېرته راغلی کومه جمله راغله کومه جمله چې انتخاب که چېرته دا یو کلیک کوم بیا رایټ ته راځي دې سره او که بیرته دا یو کلیک کوم بیا پوه شوئ مخکې ما دا بټن وویلی چې کنټرول شفټ دا چې دی شارټکټ لپاره دی اوس مثلا زه دا جمله غواړم چې الاینمنټ یې بدل کړم سنټر ته یې راولم یو خو دا لار شوه چې دا کلیک کړي اوس ګوره دې باندې کرسر کېږي دلته به څه شی لیکل شوي وي کنټرول پلس ای یعنې کنټرول بټن باید ونیسئ او ای ووایئ بیا به دغه کار انجام کېږي یا مثلا دا ګوره په دې کرسر کېږده د دې شارټکټ کنټرول آر ده یعنې کنټرول بټن باید نیولی اوس ګوره زه کنټرول نیسم ای وهم د دې الاینمنټ سنټر کېږي کنټرول نیسم آر وهم رایټ ته راځي کنټرول نیسم لیفټ وهم چېرته راځي نو وینې دا شارټکټ شو یا مثلا زه غواړم یو جمله انتخاب کوم دغه جمله زه انتخابوم د کیبورډ په ذریعه د ماوس په ذریعه نه
نو اول کرسر ورواله دغه ته ایرو کیز وای د څلور باندې چې کولای شي ګوره کرسر کدا وه لاندې راځي کدا وه بارځي د دې طرف ته ځي او دا دې طرف ته راځي نو یا کرسر دې طرف ته راول یا هغه طرف ته راول اوس مثلا ما دې طرف ته راوستو اوس شیفت ونیسه دبل ونیسه تر څو دا انتخاب کې ویني سلیکټ شو اوس که زه مثلا کنټرول یو هم ما څه راځي کنټرول ال وهم دلته راشي کنټرول ال وهم راشي کنټرول ای درته کنټرول دا په دې چې ار یو ته نږدې ما یو وایي کنه دا اوس کنټرولر وهم په دوه ته خپل ډیزاین اسانه کولای شي نو په دې خاطر دوه ور کړی چې کله مونږ ټایپینګ کوو دا هم دې ته نږدې وي دا به دې لاسته نږدې وي پوه شوې نو دغه د شارټ کټ بټن شو کله تغیرات راوستل راسنه په دې امر راوستل شو ته دې ځکه مشکل نشته بیا چې کله مونږ یو سند جوړ کړو یو اپلیکیشن او ډاکومنټ هم جوړ کړو کله غواړو چې دا وساتو دی بل ورځ لپاره اوس مثلا زه دا غواړم چې دا بل لپاره وساتم نو بیا به دلته ګوره دا آیکن دې ته سیو وای دا به یا دا یا به دا کلیک کوي دلته به سیو کلیک کوي سیو څه معنی سیو ساتو یا به دا وای یا دا اوس ګوره زه دا دلته به معنی د نامه پوښتنه کوي چې دا په کوم نوم ته سیو کوي په کوم نوم یې سیو کوي هر هغه نوم چې بیا دویمه ورځ ته کولای شي پیدا کې د سیو نوم به ورکړي مثلا زه دلته نوم ورکوم ورډ یا مثلا introduction to WordPad دا زه سیو کوم دا شی اوس وساتل شو نوم به چیرې ولیکل شي نوم به په دغه ځای کې ولیکل شي چې دا فایل په کوم نوم ثبت شوی ده وینه introduction to WordPad دې طرف ته د پروګرام نوم لیکلی ده او دې طرف ته کوم فایل چې تا په کوم نوم ثبت کړی وي هغه نوم به لیکلی وي که چېرته زه دا پروګرام بندوم بله ورځ یې خلاصوم دلته راغلم او یا مې WordPad ولیکو او یا د هغه څه خلاصوم د دې ځای نه آل پروګرام او دلته اکسسریز WordPad خلاص لیکو اوس که زه هغه فایل راولم کوم چې ما مخکې جوړ کړی و سیف کړی مې و بیا به دا بټن وهې او دا وارې به اوپن کلیک کوئ اوپن معنی خلاصول کلیک یې کړه اوس به دلته وي دلته باید پیدا کړي چې دا به وروسته وایي د څه په نوم و introduction to WordPad دا به کلیک کړم دلته به اوپن بټن وهې هماغه شی به بیا درته راشي پوه شوې که کله دې غوښتل چې نوې صفحه راولې مثلا دا خو ما ثبت کړې ده زه اوس یو نوی سند یا یو نوی ډاکومنټ جوړوم نو د نوې صفحې راوستلو لپاره به بیا نیو کلیک کوئ دا کلیک کړه نیو هغه شی به ایسته شي هغه صاف ده هغه همیشه ته راوستلی شي کوم شی چې د دلته ثبت کړی وي هغه چې هر وخت وغواړې راوستلی شي یعنې که زه بېرته بیا هغه راولم بیا به دا کلیک کوم بیا به اوپن کلیک کوم اوپن دلته به یې نوم پیدا کړم کلیک به یې کړم اوپن یا به دوه وارې کلیک به یې وکړې ډبل کلیک ورته وایي تر څو بېرته هماغه شی راشي پوه شوې تر دې ځایه نشته مشکل بس په ویم بګره